د اسلام بناوې. د اسلام درېیمه بنا روژه ده. مسلمانان په کال کې یوه میاشت روژه نیسي، یعنی 13 ورځې. په روژه کې مسلمانان د سهار څخه یعنی تر پیشلمي وروسته بیا تر لمر لوېدو پورې هیڅ شی نه خوري، چې لمر ولویږي او د ماښام د لمانځه اذان وسي بیا نو روژه ماتوي. روژه پر کوچنیانو، مریضانو او مسافرو نه ده فرض. روژه په دې فرض سوې ده چې مسلمان پر خپل ځان او نفس کنټرول پیدا کړي او تقوا یې ډېره سي. هغه روژه نه ده چې صرف خوله له خوراک څخه پکښې بنده وي. اصلي روژه هغه ده چې څوک خپل اخلاق پکښې سم کړي، خیراتونه او عبادتونه پکښې وکړي او پر خپل نفس او خواهشاتو کنټرول پیدا کړي. تاسو پوهیږئ کله چې څوک روژه ونیسي نو د هغو مسکینانو حالت ور معلوم سي چې ډوډۍ نه لري او وږي وي. تاسو خبر یاست قرآن شریف په روژه کې نازل سوی دی. دا یعنی روژه دونه مبارکه میاشت ده چې خدای دا میاشت د قرآن د نازلېدلو لپاره وټاکله. په روژه کې یوه شپه داسې شپه ده چې که څوک هر دعا پکښې وغواړي نو خدای یې ورقبلوي. دا شپه د لیلة القدر شپه ده. لیلة القدر شپه د روژې په آخري 10 شپو کې یوه طاق شپه ده. په دې شپه خلک عبادتونه کوي، قرآن وایي او دعاوې کوي. خدای وایي د انسانانو ټول کارونه د ځان لپاره دي، خو روژه چې ده هغه صرف زما لپاره ده او زه یې خپله اجر او ثواب ورکوم.